مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد ورونو پتیره کې موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې ابو لهب و چې د اولې ورځې څخه خپل ټول عمر د اسلام په دشمنۍ کې تیر کړی دی، چې قصې به په وروسته کې درته راسي. همدارنګه د ده ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او د ابو سفیان ابن حرب خور وه، د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخته دشمنه وه. دی به همیشه زوزان لرونکي لرګي یا شاخلې راوړلې او د هغو زوزان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې ایښول. کتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کومه لار تیریږي، په هغه لار کې به دغه زوزان کښېښول چې دغه زوزان د ده علیه الصلاة والسلام په مبارکو پښو ننوځي او آزار ورکړي. نو ځکه الله عز وجل وفرمایل وامرأته حمالة الحطب، یعنی د ده ښځه به د دوژخ د اور ولمبو ته په داسې حال کې ورننوځي چې د دوژخ دپاره به د لرګو د بار راوړونکي وي. فی جیدها حبل من مسد، او د دې په غاړه کې به د اور رسۍ وي. د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډیر مفسرین وایي چې په دوژخ کې به د دې په غاړه کې د اور امیل یا غاړګۍ وي، ځکه دې یوه ډیره قیمت بها غاړګۍ یا امیل درلودی او دې به پلات او عزا سره قسم یاداوه چې زه دغه خپل امیل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دشمنۍ کې مصرفوم. نو الله جل جلاله به د دغه عمل په عوض په دوژخ کې د اور امیل یا غاړګۍ ور په غاړه کې. او د دې بدبخت مرګ په ډیر عجیبه شکل سره پیښ شو. هغه دا چې دې یو وخت د بوټو یا لرګیو بار را اخیستی و، پر لارې ستړی سوه، نو یې دغه بار پر یوه لوړه ډبره کښېښاوه چې ځان هوسا کړي. تقدیري د بار رسۍ د دې په غاړه کې غوټه سوه او بار د ډبرې شاته ولوېدی. نو څه پیښه سوه؟ د ډبرې یوه طرف ته بار زړیږي او بل طرف ته دا، دواړه په یوه رسۍ تړلي دي او رسۍ د دې په غاړه کې غوټه ده، تر څو چې نفس یې وخوت. دا د ابو لهب د ښځې مرګ او د ابو لهب د مرګ قصه به په وروسته کې واوري. او بیا د سورة الشعراء د 214 نمبر آیات په نازلېدلو سره چې الله جل جلاله فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله د عذاب څخه ستا نږدې خپلوان وبېروه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بني هاشم، بني عبدالمطلب او خپل قریبان په خپل کور کې سره راټول کړه چې د مطلب ابن عبد مناف د اولادې څخه هم څو نفره پکښې موجود و او د ټولو نفرو شمیر و 45 نفرو ته رسېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو کولو اراده وکړه، د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبري شروع کړي، ابو لهب په خبرو شروع وکړه. ویل یا محمد کتا موږ د دې د پاره راټول کړي یو
چې ستا د دین بیان راته وکړي نو خبرې مه کوه، موږ یې نه اورو. او پوسه چې ستا قوم د ټولو عربو طاقت او قوت نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې وخت او موقع د خبرو د پاره نه دی مناسب، نو چپس او څه یې ونه ویل. څو ورځې وروسته بیا خپل اقربا سره راټول کړه، مهماني یې ورته جوړه کړه. پس له عزت او احترامه، پس له خوړلو او چښلو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو شروع وکړ او وی فرمایل: الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. او بیا یې وفرمایل: هیڅ رائد وخپل قوم ته درواغ نه وایي. زما دي قسم په هغه الله وي چې بیل د څخه بل الله نسته، چې زه و تاسو ته خاص رسول الله يم او نور ټول خلقو ته عام رسول الله يم. په والله تاسو داسې مري لکه چې بيږي او بیا داسې راژوند کیږي لکه چې راويشيږي، او ستاسو سره ستاسو د عملو حساب کیږي، او تر هغه ورسته یا ابدي جنت دی یا ابدي اور دی. ابو طالب وویل: موږ ستا نصيحت واورېدی او ستا د خبرو پوره تصدیق کوو، او ستا سره کومک او معاونت زموږ ډیر خوښ دی، او دغه حاضر نفر ستا د پلرو زامن دي، او زه یو د دوی څخه یم. خو زه تر دوی ټولو د مخه و هغه کار ته حاضر یم چې ستا خوښه وي. په هر څه چې امر کړی سوی یې پر هغه اقدام وکړه. په والله زه به همیشه ستا څخه دفاع کوم. خدا بیا بل خبره ده چې زما زړه دا نه خوښوي چې د عبدالمطلب دین پرېږدم. ابو لهب وویل: والله دا بد کار دی، د مخه تر دې چې نور خلق یې منع کوي تاسو یې منع کوي. ابو طالب ویل: یا والله تر څو چې ژوندي یو د دفاع وکړو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام او توحید په باره کې خبرې وکړې، او هر یو ته د هغه په نامه سره خطاب کاوه. وی فرمایل: یا بني کعب ابن لؤي، چې دا عامه قبیله ده د قریش، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني مره ابن کعب، چې دا بیا د هغو څخه یو شاخ دی، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني عبد الشمس، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني عبد مناف، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني عبد المطلب، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. و هر یو ته د هغه په نامه سره جلا جلا خطاب کاوه، حتی و عمگانو ته د هغو په نامه سره خطاب کاوه. ویل: یا صفیه بنت عبد المطلب، د الله د طرفه هیڅ نسم در سره کولای، زمو د الله د عذاب څخه نسم خلاصولای. خپل ځانونه په خپل خلاص کړي. یا فلان یا فلان، هر یو په نامه یادوي. حتی چې خپل لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ویل: یا فاطمه، د دنیا د مال څخه چې ستا خوښ وي هغه زما څخه وغواړه، مګر د الله جل جلاله د عذاب څخه د نسم خلاصولای. هر یو یې جلا جلا په خپل دین او اسلام خبر کوي، او ټول یې د الله جل جلاله د عذاب څخه وبېرول. اوس نو دغه اقرباو څخه څوک و اسلام ته داخل سو او څوک نسو داخل. د هغې جملې څخه چې په اسلام مشرف سو، یو هم صفیه بنت عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه، چې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مور ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پشکاره سره خپل دعوت او تبلیغ ته دوام ورکړي. خو د قریش عکس العمل دغه دعوت په مقابل کې داو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شاور وګرځول، او د علیه الصلاة والسلام دعوت نه قبلاوه، او ویل یې موږ هغه دین نسو پرېښولای چې د پلرو او نیکګانو څخه راپاته دي، او اوس زموږ د ژوند عادات او تقالید ګرځېدلې دي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته متوجه کړه چې تاسو باید خپل فکرونه او عقلونه د تقلید او متابعت د قید څخه آزاد کړئ، د عقل او منطق څخه کار واخلئ. او ول دغه بوتان چې تاسو د هغو عبادت کوئ نه ګټه درسولای شي نه ضرر، او دا چې تاسو پلرو او نیکګانو د هغو عبادت کاوه دا عذر نه دی، دا فقط روند تقلید دی. که
کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر الهو عیبونه وویل، ضعیفه او بې وسه وبلل، او ویل دا چې ستاسې پلرو او نیکګانو د هغو عبادت کاوه، ستاسې پلرو د عقل څخه کار نه دی اخیستی. دا خبرې پر کفارو ډېرې درنې سوې. قریش ټول په قهر او غضب سوه. اوس په لوړ اواز سره اوري چې مشرکان او د بوتانو عبادت کوونکي ګمراه دي. دا خبرې لکه یوه صاعقه یا ټکه چې پر راولوېده. د مکې مکرمې په آرامه فضا کې زلزلې شروع سوې. قریش سره یو ځای سوه چې د دغه طوفاني انقلاب مخه ونیسي. بیریږي چې زموږ تقالید او موروثات به د بینه ولاړ سي. مګر اوس د داسې چا په مقابل کې چې په صادق الامین سره مشهوره دی څه وکړي؟ هغه داسې څوک دی چې د بشریت او شو اخلاقو یو اعلی مثال دی. د ده په مثالیه په دا ډیرو وختو کې خپل او د پلرو په عصر کې څوک نه ولیدلی. اوس حیران پاته دي چې څه وکړي. ویل دا څوک دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په قوت او ساتنه دونه قدرت پیدا کړي چې زموږ خدایان بې قدرته او عبث بولي. دا معلومه خبره وه. هغه څوک چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او حفاظت کوي هغه ابو طالب دی. پس له ډیرو مشورو یې بله لار نه کړه پیدا بې له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب ته ورسي او د هغه څخه دا غوښتنه وکړي چې خپل وراره دې د دغه دعوت د کار څخه منع کړه او ورته ووایي چې دغه د ده علیه الصلاة وسلام دعوت چې وایي خپل الهه یا خدایان پرېږدي او هغه و تاسې ته د نفع یا ضرر رسولو قدرت نه لري. دا زموږ و خدایانو تشکنځل دي او په عین حال کې په دغه خبرو کې زموږ د پلرو هغه چې پر دغه دین و ګمراهي او ناپوهي بیانېږي. د قریشو دا فکر خوښ شو او ژر یې د هغه په عملي کولو شروع وکړه. نو د قریشو د اشرافو څخه یوه ډله و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یا ابا طالب دغه ستا وراره زموږ و الهو ته بد وایي او زموږ دین غلط بولي، زموږ عقیده باطله بولي، زموږ پلرونه چې پر دغه دین و ګمراهان بولي او موږ پوهیږو چې هغه ستا په ساتنه کې دی. یا دی زموږ څخه منع کړه، چپ یې کړه چې زموږ خدایانو او دین ته بد نه وایي، یا موږ او دی سره پرېږده ځکه ته هم دغه زموږ پر دین او د ده مخالفه یې. ابو طالب د دوی ښه پوست او نرم جواب وکړ او دوی هم ځینې ولاړ. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه خپل حال وو. د الله جل جلاله د دین اظهار او بیان یې کاوه او خلق یې دعوتول. د قریشو څخه یې په ظاهري شکل د ده اکا ابو طالب او د عبدالمطلب اولاده ساتي. په دغه موده کې و قریشو ته یو بل مهم کار پیدا سو. هغه دا چې د دعوت پر ښکاره کېدو فقط څو میاشتې تېرې سوې وې چې د حج موسم را نږدې سو او قریش پوه سوه چې د مختلفو ځایو څخه د عربو مختلفې ډلې مکې مکرمې ته راځي. نو دوی ویل موږ باید خامخا داسې یوه خبره ولرو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې یې و عربو ته وایو. دا د پاره د دې چې د محمد علیه الصلاة وسلام دعوت د نورو عربو پر زړه تاثیر ونه کړي. نو د قریشو مشران و ولید ابن مغیره ته راټول سوه او په دغه باره کې مشوره ورسره کوي چې موږ باید و خلقو ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه ووایو. ولید ویل هو په اتفاق سره باید یوه خبره جوړه کړو او ټوله به هغه یوه خبره کوي، مختلفې خبرې به نه کوي ځکه په مختلفو خبرو کې یوه ډله هغه بله دروغجنه کوي او د یوې ډلې خبرې د هغه بلې ډلې په خبرو ردیږي. قریش ویل نو ته ووایه. ولید ویل یا تاسې ووایاست زه په خوښ درته ونیسم. قریش ویل خلقو ته به وایو چې کاهن دی. ولید ویل یا والله کاهن نه دی، موږ کاهنان لیدلی دي، نه د کاهنانو سجعه پکښې کې ده نه زمزمه. قریش ویل وایو به چې لیونی دی. ولید ویل لیونی هم نه دی، موږ لیونتوب لیدلی دی او پیژنو یې، نه د لیونتوب وسوسه پکښې کې ده نه خرافات. قریش ویل وایو به چې شاعر دی. ولید ویل شاعر هم نه دی،
موږ د شعر ټول اقسام پیژنو، رجز او حجز، قریز او مقبوض او مبسوط ټول را معلوم دي. دغه خبرې شعر نه دي. قریش ویل نو بوایو چې ساحر دی. ولید ویل ساحر هم نه دی. موږ ساحران او د هغو سحر لیدلی دي، نه د هغو پوکل پکشي کې دي او نه د هغو غټکول. قریش ویل نو څه ووایو؟ ولید ویل والله د خبرې خوږوالی لري، د خبرو ریښې خوشبويه دي او شاخونه یې میوه‌دار دي، او د په باره کې چې تاسو دغه هر څه وویل معلومیږي چې ټول ناحقه او باطل وایاست. قریش ویل نو هغه ستاسو او روښانه نظر راته وایي. ولید ویل وخت راکړي چې فکر پکښ وکړم. ولید فکر واه څو په اخر کې وویل معقوله خبره ده چې وایاست ساحر دی. داسې خبرې کوي چې په هغه سره زوی او پلار جلا کوي، ورور او ورور جلا کوي، ښځه او خاوند جلا کوي، سړی او خپل قبیله جلا کوي. پس له هغه څخه چې د قریشو پر دغه خبره اتفاق او مصلحت سو، نو یې د هغه پر عملي کولو اقدام وکړي. د موسم په وخت کې قریشو د مکې مکرمه پر لارو نفر کښینول. تعلیم الاسلام هر څوک چې په مکې مکرمه ته راتله هغه به بیرول چې پام کوي یو ساحر پیدا شوی دی چې په خپل خبرو پلار او زوی سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خپل خاوند سره جلا کوي، چې خبرې وانوري. او د دې کار مشرتوب ابو لهب پر غاړه واخیستی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د موسم په وخت کې خلق ویو الله جل جلاله ته دعوت ول، ابو لهب په پسیو دغه به ویل د خبرې ممنی، دا د دین اوښتې دي او کذاب دی العیاذ بالله. او د دې کار نتیجه داسوه چې دغه موسم راغلو عربو دا خبر د ځان سره وخپل وطنو ته یوړي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت خبر د عربو په ټول وطنو او قبیلو کې نشر شو. کوم وخت چې قریش ولیده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دعوت څخه خلاص ناخلي، نو بیا سره کښینسته او په دې باره کې فکر وکړي او د دعوت د منع کولو د پاره ډیرې لارې وسنجولې چې د هغو خلاصه به درته بیان سي. اول، په مسلمانانو پسخند وهل، د هغو خوار بلل، پر هغو مسخره کول، پر هغو خندل او درواغجنان بلل، چې په دې کارو سره د مسلمانانو شویول مقصد او د دوی معنوي قواوی ورضعیفه کولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې بې ځایه تهمتونه ویل، سپکې او نالایق خبرې ورته کولې، د مجنون او لیونی په نامه یې نارې وروهلې. الله جل جلاله د سورة الحجر په 6 نمبر آیات کې فرمایي وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. یعنی دغه کفار به محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل ای هغه څوک چې پر هغه باندې قران نازل شوی دی بهشکه ته خامخا لیونی یې، او ځینې وختونه به ورته ویل چې ته ساحر او کاذب یې العیاذ بالله. الله عز وجل د سورة صاد په 4 نمبر آیات کې فرمایي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یعنی کفار د دې څخه تعجب کوي چې د دوی د جملې څخه و دوی ته بیرونکي رسول راغلی دی، او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکي رسول ساحر، کوډګر، درواغجن دی. او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای کښینستی او د پر شاو خوا به د صلی الله علیه و آله وسلم هغه ضعیفه اصحاب ناست و، کفارو به پسخند په واه او ویل به چې دا د مجلسیان دي. دوهم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تعالیم او لارښوونو شبهات پیدا کول او د حقیقت څخه لري درواغ پورې تړل او پر اسلامي تعلیماتو بې ځایه ایرادونه نشرول. لکه نن ورځ حتی د علیه الصلاة والسلام پر شخصیت د شبهاتو او ایرادو نشرول، او دا نشریات دون ډیر و چې عام خلقو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعوت کې د فکر کولو وخت او مجال نو.